قدرمندو دا د دوی یو کس هلاک شوی ده، تاسو به یې پیژنئ. بیا په دې ځای کې یو تور پټکی ده، زه تاسو ته ښیم، زه د ټاس پیداوار ورته وایم او یقینا په ټاس پیدا شوی ده، مور پلار یې نه دی معلوم. بالکل. تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې څه قسم ګورئ مړ هلاک شوی یو څوک ده، مردار شوی یو څوک ده، لیکن دی راځي په همدغه ځای کې د معاویه رضی الله عنه توهین کوي. د تا یې له معاویه رضی الله عنه سره څه؟ او د مجوس زامنو او د مجوس اولاده او د تاسو د متعی او د صیغې اولاده اوس هلاک شوی په قبر باندې راغلی دی د معاویه رضی الله عنه توهین کوي. ورته ګوري هغه معاویه شرابي و څه موضوع شولو. معاویه وای څوک و؟ شرابي والعیاذ بالله. هغه وای شرابي و انا عیاذ بالله چې مردار شو. یو چې پلار پته یې نه وه، د پلار پته یې نه وه، صیغې دوی کوي، مدعي دوی کوي، دا د ثواب د اجر کار دوی کوي، پلار د دوی نه ده معلوم. او معاویه رضی الله عنه ته رسېدلی ده. وینئ بیا د دوی دغه دلته چې راسي وایي قاري صاحب دا کار مه کوه، سم متوجه سئ. حدیث کې څلور پلاران ذکر شوي، زنازده و اصل څلور پلاران یو او زنازده و. ای خبره دا نه ده چې د معاویه رضی الله عنه توهین یې کړی ده. لږ راته ویښ سئ. زه اوس له امام علي علیه السلام نه درته شروع کومه ان تر امام حسین علیهم السلام پورې چې بیعت یې ورسره کړی ده، د رحمت دعاګانې یې ورته کړي دي، او حسن علیه السلام وایي چې وایي تاسې د معاویه رضی الله عنه خبره ومنئ. دا توهین د چا ده؟ آیا حسن علیه السلام له ولد زنا سره بیعت کول؟ دا ټولې خبرې وروسته درته ښیم ان شاء الله. یوه خبره یو ځلې دا خبرې بیا معاویه شرابي و څه موضوع شولو چې پلار پته یې نه وه. حدیث کې څلور پلاران ذکر شوي، زنازده و اصل کې معاویه. اورېدلي مو دي که مو نه دي اورېدلي؟ وقاري صاحب ښه داسې دا مو واورېدل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اسامه صاحب ستړي مه سئ. څنګه حضرت تاسو ښه؟ الله مو قدرمن سرلوړي کړه. بارک الله فیکم. دغه کس ده، زه دغه بعضې حوالې ښکاره کړم، تاسې راسره پاتې سئ ان شاء الله. دا کس ده دوستانو، دا ځان ته سید وایي، دا د ټاس پیداوار چې خپله یې مور و پلار نه دي معلوم، خدا په کوم ځای کې په متعه کې پیدا شوی ده، بیا یې ټاس ورباندې اچولی ده او بیا یې کور ته راوړی ده، سید یې ځینې جوړ کړی ده. نه بالکل قاري صاحب. زه اوس راځم دې ځای ته، اول سر له کتابونو یې درته شروع کومه. له څه شي نه؟ له کتابونو نه. له څه شي نه؟ له کتابونو نه. له کتابونو نه. قدرمندو الله جل وعلا مو خوشاله لره. دا کتاب وسائل الشیعه ده. سم ورته غوږ سئ. وسائل الشیعه معلومیږي درته؟ وقاري صاحب. وسائل الشیعه د دې 15 جلد ده. ودرې دا موبایل ورته داسې سم برابر کړم چې سم درته ښکاره سي، ځکه دا حوالې ډېرې مهمې دي. نه دا وسائل الشیعه ده، 15 جلد ده. د 15 جلد 83 صفحه ده. معلومیږي درته؟ وقاري صاحب. په دې ځای کې تاسو وګورئ د علي رضی الله عنه وګورئ. عن جعفر، امام جعفر علیه السلام وایي، عن أبيه هغه خپل پلار نه وایي، أن عليا عليه السلام، إمام علي عليه السلام، لم يكن إمام علي رضي الله عنه يو كست من أهل حربه، يعني سياغة دي جنگ چاور سره کړیو، نی وای مشرک ورته ویل، نی منافق ورته ویل، ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا. معلومي درته کنه درته معلومي؟ وقاري صاحب. امام علي رضی الله عنه وایي څه ویل؟ چې دا وایي د موږ ورونه دي،
او په موږ بغاوت کړی د ورونه مو دی وای بالکل اوس د دغه د ټاس پیداوار دی آغا آیا امام علي رضی الله عنه ولید زنا ته ورور ویل د علي رضی الله عنه توهین مو اوریدل کوم وانه اوریدل یوا بالکل علي رضی الله عنه یو شرابیتا مردار سویتا او لزنا نه پیدا سوی ته ورور ویل ده العياذ بالله یو خبره ورسته پس راځو دا وسائل الشيعه پنځلسم جلد پندري اتیایم صفحه د ورسې دا روایت وګوري بیا د غملا خبيث څه وایي د غملا خبيث دا به درته ښکاره کړم چې بیا تاسو ته دوکه در نه کړي اقول وای په دې روایت کې زوایم سي هذا محمول على التقيه استغفر الله يعني امام علي منافقت کړی ده دې روایت خو ویل سي ورونه مې دي لیکن په حقیقت کې ورونه نو يعني امام علي رضی الله عنه منافق والعياذ بالله استغفر الله. دا له دې روایت نه ما ګوري د موږ اعتراض نه ده په امام علي د موږ ایمان او غیرت د امام علي په ځای کې معلوم ده الحمدلله لیکن دغه مولا وای د وسائل الشيعه مولا څوک ده الفقيه الشيخ محمد ابن حسن حر العاملي وای دغه خبره محمول ده په څه شي باندې په تقیه باندې تقیه څه شي ته وای تقیه منافقت ته وای يعني په خلاف د حقیقت څه کومه خبره راسي اوس مثلا زه په موبایل کې دا اوس تاسو سره خبرونه کوم کنه دا موبایل ده کنه بالکل خو زه درته وایم چې نه زه په کمپیوټر کې له تاسو سره خبرې کوم دا دې ته خلاف دی حقیقت وایي نه بالکل نو د دې معنا تقیه منافقت کول وای علي رضی الله عنه خو په اصل کې په زړه کې ورته منافق او کافر ویل لیکن مخامخ ورته ویل چې دوی د مغرونه دي دې ته تقیه وایي خبره پوه شو نه څه پوه نه شو وقال بل کتاب ته براسو بل دا یو څه خوندور ده څه شي ده خوندور ده د خبرونه ګوري درنه خرابوي مخکې مې درته وویل چې بیا د خبرونې په وخت کې خو بیا د ما د بیا سم نه وي دا سکرین زر در سره پورته کړی مؤمنان مسلمانان در پکې او کټول د دوی ملګري یاسن بیا دغه سي ذلیل او مرسترګي ورته کینی یعنی مړی سترګي مونیولې داسې مرسترګي ورته کینی مروج الذهب څه شي مروج الذهب دا د دوی کتاب ده مروج الذهب الامام ابي دا نورم پس درته غټ کړم چې دا نومي خضر تخکاره سي الامام ابي الحسن ابن علي المسعودي نمولد وقال كتاب ده مروج الذهب ومعادن الجوهر دي كتاب كي خرات متوجيسي يدينا هم صفحة دي كتاب اي خبر دلتا واوري سما فخرج معاوية ودري دالي سكرين غټ کړم مثلا سم برابر فخرج معاوية فخطب الناس معاوية رضي الله عنه راغلل خلقتي خطبة وركلا وأمر رجلا أن ينادي أو يسريت يويل تغق وكلا بالحسن بن علي حسن بن علي فقام إليه كلا سيغقي ورتوكل الإمام حسن رضي الله عنه راولارسول فقال قم يا حسن دغ سړی راولارسول نو غږی وکړل قم يا حسن فكلم الناس اغسري ورتويل سي ايه حسنه رضي الله عنه خلقه خبري وكرة فقام فتشهد في بديهته ثم قال اما بعد ايها الناس فان الله اهداكم باول نذار زي بدي خطبك دغ زيت وقوري يا اهل الكوفه شوك خبري كوي امام حسن عليه السلام خبري كوي شوك واي امام حسن عليه السلام واي يا أهل الكوفة ايديكو في خلقه دمان زر دما ځانو نفسي لتاسونه لري سوي د دریو شیانو په خاطر باندې دما د پلار د شهادت سما پلارون شهید کړل ايديکو في خلقه دما مالونه مغلا کړل او زمو په چاکوګانو باندې وهنم مهمه خبره وسواوري واني قد بايعت معاويه ما وي بلا شكل معاويه رضي الله عنه بيعت وکړل الله اکبر د ټاس پیداوار اغای څویل اغه عکس بیا دلته ورسره لګوي څی ویل وای شرابي وو مردار سو ولد زناو العياذ بالله معاويه رضي الله عنه وزدلت امام حسن عليه السلام څوای قم يا حسن فكلم الناس فقام فتشهد امام حسن عليه السلام ویل واني قد بايعت معاويه ما وی بلا شکل معاويه رضي الله عنه سره بیعت کړی دا فاسمعوا له تاسو وای دی هغه خبره ومنئ
واطيعوا دي غبيروي وكريا. يعني امام حسن عليه السلام خلق تويل ودي ولد زنا العياذ بالله بيروي وكريا نه هیڅ کله نه. دي وشرابي بيروي وكريا. واه 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 عام وشيو امام حسن دي لا يوداسي سړي سره بیعت کوي چې هغه دي تاسو دي اغاګانو په خلو باندې شرابي او العياذ بالله ولدي زنا العياذ بالله. دا اهل بيت دي ګوره امام حسن عليه السلام دي بیعت ور سره کوي او امام حسن عليه السلام خلقه توایي و اي خلقه دي معاويه رضی الله خبره واوري او دي معاويه رضی الله خبره دي غیر خبره پیروي وکړي. دا خو یو خبره بلی خبره ته پس راسيه. امام حسن عليه السلام دخل دي چا خبره مو مخکي واوریدله دي علي رضي الله عنه سي دي مغرونه دي علي رضي الله بلا خبره مرسته درته کوم. ده الاحتجاج للطبرسي ده دي لوي محدث ده الاحتجاج لطبرسي ده لوي محدث ده دي دوي بدغه کتاب کې دوام جلده دا وګورئ دوام جلده دي شيخ طبرسي دي كتاب څومره صفحه ده دي كتاب نهمه صفحه ده څومره صفحه ده نهمه الاحتجاج دوام جلد نهمه صفحه مروج الذهب عن زيد بن واهب الجهني زيد بن واهب السلام علیکم قاری صاحب محترم په بخښنې سره ستاسو आवाज ودرېده کیمره مو بنده شوله ګوته مخکاري په دې بلې کیمرې کې خو هماغه ځای صفحه او आवाज مو ودرېده قاری صاحب ته आवाज هم نه ورځي. دوستان لایف در سره شیر کې اخلاص وکړئ ګورو بار درته وایي خو تاسې نه کوئ. یا الله بندګانو اوس په دې باندې خرچه نه راځي چې لایف در سره شیر کړئ اسکرین وټکوئ دا خو کوئ که نور اخلاص نه سئ کولی والا شرم پکار دی شر وخت دی مونږ لایف په ریپورټ کې بند سي आवाज راځي आवाज نه راځي د خبرونې په جریان کې 200 مسلمانان ناس یې دا اصل به مسلمانان یې که دا 1.5 نور روافض یا ملحدین یا د دین دښمنان یاست یا منکرین احادیث. معاویه رضی الله عنه په صراحت سره وایي چې الله تر دې ټولو خلقو وایي ماته بهتر ده. قاری صاحب په بخښنې سره आवाज مو بند و لایف مکمل بند आवाज اوس بند आवाज راځي اوس راځي دا روایت مو وانه ورېده 2 دقیقې کم زیات بند و لایف نه دی ویلي قاري صاحب چې دا نهمه صفحه د بعد هغې نه بیا موږ وانه ورېدو قاري صاحب چې د مولا علي علیه الصلاة والسلام خبره دې شروع کوله دا لایف درنه خرابوي دا لایف نو کېدای سي نه پوهېږم چې اوس خلقو ته आवाز ته که نسته دی است مسلمانانو 200 مسلمانان دلته کې نه مسلمان در پکې شته یو 50 کسان 100 کسان خو به یې نو مسلمان در پکې شته دا نور خوښ یم. الاحتجاج دي طبرسي دا مو بيخي وانا وريدله دا حواله دي نهم سفينه ما وريدله نهم الاحتجاج دي طبرسي دا دي لوي محدث فقيه ملاده دوام جلده دي دغ دوام جل نهمه صفحه ده توما نهمه دلتا تاسي وقري عن زيد بن واهب الجهني وقال دي واي لما طعن الحسن ابن علي بالمدائن کله چې امام حسن علیه السلام چاقوګانو باندې وهل په مدائن کې دا شیو په چاقوګانو وهل ده خپل امام حسن علیه السلام وی وسی درته خیمه بالکل اتيته وهو ويزور تراغلم امام حسن علیه السلام داسې په بغل باندې څنګه وهلیو فقلت وما ورته ویل ما ترى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس متحيرون اې دي رسول الله المسيا بچایا خلق حیران دي تتسویني څه باید وکړلی سي فقال وسور تبغسي امام حسن عليه السلام واي أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة وإذا داوينم قسمت الله معاوية رضي الله عنه والذي طول شيونا ما تبهتر ده الله أكبر الله يعني إيه شيو أغادي درتويل وي شرابي وشرابي وي ترطولو إيه دي مك شرابي ترداسي ترطولو بهتر ده الله أكبر دي تاسي أغاقانو بخبره بالشك امام حسن علیه السلام وای معاویه تر ټولو شی و بهتر ده تر چا بهتر ده
تر ټولو شی یو ټولو شی ټول شی وبه لیکن نشایو غاګان وای معاویه رضی هو ولد زناو شرابي او مردار سوی ده. امام حسن علیه السلام وای قسم کوي. امام حسن علیه السلام په دروغ قسم کوي؟ نه هیڅ کله نه. په قسم کې هم تقیه کړی ده؟ نه هیڅ کله نه. والله ان معاویه بما دي قسم په الله وي چې معاویه ماته بهتر ده. دا وګوري دلته نوم تی وګوري لا دغه شیونه للشيعة ولي دی وای د مادي قتل اراده ګوري ابتغوا قتلي د مادي قتل اراده زګ دی په چاپګان پس می درته وی چې امام حسن علیه السلام په مدائن کې دوی په چاپګان وهل. دغه شیو امام حسن علیه السلام په چاپګان وهل د دوی مالونه اغلا کړل او د دوی پیسې ټول اغلا کړلې. بالکل. حسن علیه السلام وای په الله قسم ماته وای دی بهتر ده. دا کتابونه بلی زر زر تخکار کړم چې د ټول مسلمانانو باندې پوه هسي. یو بل کتاب ته برسو. یو بل کتاب دوستانو دا بل کتاب ده. دا اختیار معرفة الرجال رجال الكشف باندې مشهور ده. اختیار معرفة الرجال. فدي ذكر رازي أبي عبد الله عليه السلام واي أبا عبد الله عليه السلام يقول إن معاوية كتب إلى الحسن بن علي وقدموا الشام فأذن لهم معاوية وأعد لهم الخطباء فقال يا حسن قم فبايع فقام فبايع. امام معاويه رضی الله عنه خط شام ته دوی راوغوښتل. څوک راوغوښتل؟ حسن علیه السلام حسین علیه السلام. حسن علیه السلام راجک شو فقال يا حسن قم فبايع فقام فبايع بيعتي ورسره وکړه. ثم قال للحسين حسين عليه السلام تقول قم فبايع فقام فبايع. دواړو بیعت ایا اهل بیت و دواړو امامانو له ولید زنا سره بیعت کړی ده. ای عقل او شیو لږ عقل نه کار واخلي. قاری صاحب محترم د هغه سبا وای تاسو درواغ وایستئ اوس د هغه سبا جواب درکې. په سترګو زه دا یو کتاب ورته ښکاره کړم بیا دې جواب راکړي. دواړو بیعت وکړل. دواړو څه شی وکړل؟ بیعت وکړل. لیکن اوس تاسو راسئ د امام حسن علیه السلام خبره درته واخیم. دي چا؟ امام حسن علیه السلام. د امام حسین د امام حسن خو مې درته وښودله. د چا؟ د امام حسین علیه السلام. حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام دغه کس نه ده. دا کتاب سی لیکلی ده. دا کتاب مقتل الحسین. دا کتاب سی لیکلی ده. دا مقتل الحسین ده. دا څوک ده؟ دا ابي مخنف نمیږي. دا په 1.5 هجری کې تیر شوی ده. یعنی لنن 1400 کاله مخکې تیر شوی. بالکل. څومره؟ 1400 کاله مخکې. 1400 کم وزیات مخکې دا کس تیر شوی ده. دا په خپل کتاب کې لیکي مقتل الحسین د حسین علیه السلام شهادت. په دې کتاب څومره صفحه ده؟ 15 صفحه ده. بالکل. دا په انټرنیټ کې د دې کله کله که تاسو ته اشتباه پیدا نشي صفحه کوم دا کتاب کتل 25 صفحه راځي لیکن اصلا په کتاب کې څومره صفحه ده؟ 15. تاسو مسلمانانو دې ځای ته وګوري. معاویه رضی الله عنه وفات شول. چې کله وفات شول دغه خبره وسلدنه ورسخ خو یزید باچا کړل خلکو. نو څوک ورته راولېږل چې حسین علیه السلام ته وایي چې لما سره بیعت وکړه. حسین علیه السلام په دې وخت کې په مکه کې ده. بالکل. کله چې دا کس ورته راغلل نو جلس ولید کتاب ورته راوړل. دي چا؟ د وخت د خلیفه په خاطر باندې نو او د معاویه رضی الله عنه په مرګ باندې خبر کړل چې وفات شوی. فقال الحسين سم ورته وګوري. فقال الحسين عليه السلام انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله معاويه وعظم لك الاجر. الله اکبر. کلمات د استرجاع ویل امام حسین علیه السلام. دا ټول د دوی کتابونه دي. دا د اهل سنت کتابونه نه دي. وای الله دې په معاویه رضی الله عنه باندې رحم وکړي. آیا معاویه رضی الله عنه مردار سوی او ځکه امام حسین علیه السلام ور باندې د رحمت دعا ورته کوله؟ نه. ولا د زینات امام معصوم امام دعا کوله؟ الله اکبر. د امام معصوم دعا قبول ده که قبول نه ده؟ دا امام دا معاویه رضی الله عنه که ارسو خو د امام معصوم دي تاسو په قول سره دعا ورته کړی ده. هغه په جنت کې اوس ګرځيږي معاویه رضی الله عنه. ځکه د تاسو ورګوریا بیا ورسته ورته وایي چې برود د ما بیعت سیده نو هغه بیعت زله یزید سره نه کوم. د ما شان دانه د زله یزید سره او دا یقینا د امام حسین علیه السلام چې ټول دنیا یزید سي د امام حسین علیه السلام له چپلق سره نه دي برابر. بالکل. د امام حسین علیه السلام چپلقه تر یزید شرف لري.
خپل بالذات تر یزید. نو بیا ورس امغه خبره کوي. وس راځو دې ځای ته د علي رضی الله عنه خبره به د علي رضی الله عنه کتاب نه درته وخیم. دا کتاب څه شي ده؟ نهج البلاغه. نهج البلاغه. دغه نهج البلاغه د علي رضی الله عنه خطبی دي، د امیر المؤمنین علي رضی الله عنه خطبی دي. زه دا کتاب درته راواخمه، لاس مې یو د په بخښنې سره چې زه مهرباني. ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار. علي رضي الله عنه يو خطبه يو خطر وليقل أهل دي أمصار وتا أغا وقت سي جنگ دي صفين تير سنة دي جنگ دي صفين بو وقت يا جنگ وقتو يا دي جنگ مخي ورسة سي أروخو خد أغا أهل صفين تيدا خطر وليقل. ويو الظاهر ظاهرة خبر ويدادا سوكو يا علي رضي الله عنه أن ربنا واحد. دماو دي معاوية رضي الله عنه رب يودا يا دي موغ أو دي جنگ دي صفين دي شام دي خلقه رب يودا. ونبينا واحد نبي مو يودا. ودعوتنا في الإسلام واحدة. دي موغ سيكوما دعوة دي إسلام دي باردا أو دي دوي سيكوما دعوة دي إسلام دي باردا. الله أكبر. لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا. دوی لمغنا په ایمان کې زیات نه دي او موږ له دوی نه په ایمان کې زیات نه یو. الامر واحد الا ما اختلفنا في دم عثمان ونحن منه براء. دي موږ اختلاف یوازې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت کې د دغه په وینو کې ده او موږ له هغه وینو نه پاک او بیزار یو. یعنی موږ دغه په قتل کې نه شریک یاستو. الله اکبر. دا د علي رضی الله عنه خپل نهج البلاغه ده. اوس دلته خبره دي ډیره راځي دوستانو غوږسي. علي رضی الله عنه هغه وایي د ما ایمان دا د معاویه ایمان ده. علي رضی الله عنه وای معاویه له موږ نه په ایمان کې زیات نه ده او موږ له معاویه نه په ایمان کې زیات نه یو. امام حسن علیه السلام وای ما بیعت ورسره وکړل، تاسو د خبره ومني پیروي وکړه. امام حسن علیه السلام وای والله معاویه تر ټولو شی او بهتر ده. حسن علیه السلام وای د خبره ومني د پیروي وکړي. حسین علیه السلام ورته د رحمت دعا کوي، لیکن د دوی اغاګان سوای اغاګان وای معاویه رضی الله عنه ولدي زناو او مردار سوی شرابیو. تاسو اوس قضاوت وکړي، آیا امام حسن له شرابي سره بیعت کول؟ نه قادسه. آیا امام حسین له شرابي سره بیعت کول؟ نه قادسه. آیا دواړو دعا سي ورته کولې او تر شایو یې بهتر ګڼل ولدي زنا یې بهتر ګڼل؟ نه قادسه. دا د تاسو کتابونه دي، یمو کتابونه نه دي. دغه غاسب څه وایي مهرباني وکړه. وای مردار سوی ده او وای تاسو دروغ وای. مهرباني هغه سه مایک د خلاص کا. دا دروغ والے دروغ خبره والے کوي. دا خو دي تا امامان دي دروغ وای. دروغ یې دا خو به زه دروغ وایم. دا دي تا کتابونه دروغ وای. دا دي تا کتابونه دروغ وای. دا خو تاسو خپل لیکلي چاپ خو تاسو کړی دي. ها موږ چاپ کړی دي. او کنه نو تاسو کوم کتاب لرئ چې تاسو چاپ کړی وي؟ موږ قرآن لرو او چاپ کړی نه دی. خدای کتاب دی. له قرآن منئ؟ ولې نه منو؟ کوم یو په قرآن کې درته وویل چې معاویه رضی الله عنه جنتي ده، که الله په قرآن کې جنتي ورته ویلی و بیا؟ یا معاویه سره نه قرآن کې جنتي ته ماته ښایي چې ته لیکلی وبس. که مې درته وښودل بیا به په قرآن ایمان راوړې؟ بالکل راوړم. دروغ خبرې مه کوه. ښه بس تر قرآن کې خو دروغ نشته کنه. قرآن کې خو دروغ نه وي نه. وبس اول خو دغه قرآن تاسو منئ نه، ځکه تاسو قرآن خو له مهدي سره ده. دغه هغه قرآن خو له ما سره نه سلی، تاسو له مهدي سره سیده. ته امام مهدي ته ما څه توهین مه کوه. دا اوس ته اوس انسان یې څه بلای؟ دا اوس توهین ده. زه درته وایم تاسو کتاب وایي تر ټولو معتبر کتاب دی، کافي دی وایي اصل قرآن له مهدي سره ده. دا یم مفتی صاحب ستر مزدوری کوي که اندت چې بس ناستې خلق ته کوي صرف ځان ته ټارګېټ کوي. تو د سوال نه یو خبرې خو مزه نو چیرې نه ولا د مدعي کار مې نه ده کړی. دینه خاروګه حلاله مزدوری کوه، حلاله مزدوری کا خاره نه دا پروډونه چلاول. ښه نه د مدعي کار مې حلاله مزدوری کوه نه دا واده په موږ کې اوس خو غوښنی اوس بل شخصي ځوان ته د ما مزه
شخصي ژوند طرزه قسم سلینې ناست دی جواب ته راسه سوال جواب ته راته چیرې منډې غلی ته کښېنه پاس نماز غږېږه ښه اوس که قرآن کې مې دا درته وښودل چې معاویه دی معاویه داسې که نه هم څه ترجمه وله غلی شه جواب ته راسه علمي خبرې کوه د نه ده اوسپنې صورت دې په قرآن کې کله لیدلی ده یا د اوسپنې صورت پېژنې په قرآن کې ذکر روبسه مولیا والا ذکر روبس د اوسپنې صورت دې لیدلی ده په قرآن کې اوسپنې صورت دی مولیا والا کوم د غار بیان که غار وبس نه د قرآن کې د اوسپنې صورت دې لیدلی ده کله منې که نه منې د اوسپنې صورت اوسپنه ویله څه کوم شی دی غار وبسه القرآن کې پېژنې سورة الحديد سورة الحديد په ما اوسپنه شاء باندې الله څه کوم ښه أيوة وسګوره الله جل وعلا وايي وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى بما كيل فتحنا الله جل وعلا وايي وقسه دما كيل فتح مكرمين سما كفتح سوي نوا الله وی ولدینا مخکې چې چا جهاد وکړل او چا صدقه او نفقه وکړله دا په اجر کې ډیر زیات لوی دی له هغه کسانو نه چې هغوی د مکې له فتح نه وروسته جهاد وکړل او صدقه یې وکړله اوس ګوریا معاویه رضی الله عنه د مکې له فتح نه مخکې مسلمانو او جهاد کول په بعضې مواقعو کې خو د مکې له فتح نه وروسته د مکې په فتح کې مو او په حنین کې مو واسګوره وكلا وعد الله الحسنى الله جل وعلا وايي وإلا دي ټولو دي هر یو سړي سره چې د مکې په فتح په جهاد کې وو ملغینه مخکې ولغینه وروسته وو لدي هر یو انسان سره الله وايي وعد الله الحسنى الله جل وعلا وايي ما دي ښې بدلې چې د جنت بدله وعده ده دا وعده مې ورسره کړې ده الله أكبر الله اکبر او به نما خو یې وخی نما خو ته وخی کنه کوم دي شي نو قرآن کې خو د نامو قرآن د نامو کتاب نه ده په قرآن کې د امام علي نوم هم نشته والي نشته مولا ولا زه درته خیم راوخه کبه ته کله رده پیغمبر علی السلام څه ویل چې یا الله ماته سچي سمات یو مددگار راکړي دا په تورات کې راغلي که په انجیل کې راغلي که په دا زبور باندې قران کې په کوم ځای کې ربي هذا حلني من لك سلطان النصيره اړو کاغذ ته شریعه سلطان النصيره دی علي رضی الله عنه ده سلطان النصيره سلطان النصيره دی علي رضی الله عنه ده ها بس قرآن شریک لري کنه پیغمبر دغه وخت یا الله ماته سچي سمات یو مددگار راکړي خو زه دلته ګوري مسلمانانو په صراحت سره قرآن وز دا خلق نه مني په صراحت سره الله څه وایي وکلا هر یو چې چا د مکې په فتح کې ګډون کړی د مکې له فتح نه مخکې مسلمانانو د مکې له فتح نه په دغه وخت کې مسلمانان دي د ټولو سره مې د جنت وعده کړي رب وایي یو اوس وکسه اذا جاء نصر الله والفتح لدينا مراد امداد سكال معاوية رضي الله عنه راغلل مراد امداد جيلي تي وسمني راسره دا مراد نه لیکن دا مراد سدا مراد نه ده نو ته سلطان النصيره کی سلطان النصيره کی مولا علي السلام چې ته پیدا شوی چې ته پیدا په پرې د چیرې پیدا شوی ده د مولا علي نوم د پټول قران کې راته وخیا د 12 امامانو ذکر د پټول قران کې راته وخیا زه دغه میډیم پرېدم لایفونم پرېدم زما درنه اهل بیت ذکر ورکشتا کنيشته اوس به اهل بیت وته لاړني هغه اهل بیت چې کو ته نجسات نشي نسګری دي شابس اهل بیت خو کنه ټول منی شو ذکر په قران کې راغلی کنه دا ورکیو اهل بیت کې ام کلثوم منی دي علي رضی الله عنه علي نه مان عمر رضی الله عنه په نکاح ور کړ عمر رضی الله عنه اهل بیت قریب د منی ما دروغ ما غدا ابو بکر ورو ها اوس کوم دي تعالی معتبر کتابونه ولا لا بنده برغویله ټول دروغ دي يعني دي تا کتابونه ټول دروغ دي الله اکبر تاسو لایبرری چې کوم یخري سعودیا چې ناس دي دا ټول دروغ دي دا ټول دروغ دي یعنی سعودیا خلک خدا نه غواړي تکبیر تاسو کوم کتاب منی تاسو کوم کتاب منی اکبر ولله الحمد تاسو کوم کتاب منی هغه کوم کتاب ده تیر وخت تا کوم یو کتاب ته منی چې هغه معتبر راځي زه نورستانه یو کتاب من ته ماته کتابونه ټول رزق نه منو یو الله لقران بغیر بل اس کتاب نه منی هیڅ نه منو بل که په قرآن کې د 12 امامان راته وخی زما ټول کتابونه پرېږدم راځه ما څه کوم تاسو ته نه کړه ما یو ولا دغه نه ما خو رو بس تخپل ویلو چې زیرو باسن قرآن رو بس
دغه آیات کې نو د تاسو په قرآن سره نه خلاصيږي. افسوس د تاسو په دا حال ویه باندې. کنه تا په خله الله باندې ولس امامان الله رب العالمین څه درته وایي وکلا یکون معنا باندې پوهیږي. مفتی صاحب کته ټول ورځ امامانو سره خبرې وکړي نو غانه وړو کیږي نه کټاکی امامانو پسې مو خبرې نه کو. امامان دي موږ الحمدلله امامان دي موږ امام مهدی امامات ګوره اوس په دغه کتاب کې حسین علیه السلام معاویه رضی الله تعالی وی ورحم الله معاویه. تا کتاب 1400 کاله مخکې لیکلی سوی کتاب ده. 1400 کاله ما ولا اورا ما بیا ټول عمر نشي چې غب شرابونه څخه بس سام کار خو نه لري کړي. څوک وایي